درخی ورور می جز د جملې اجزاء الجمله الامثله بیا مثال ذکر کوي. یعنی جز د جملې څه واقع کیږي. و تا ته اول کې د مثال درکوي وایي رکب ابراهیم الحصان یحصل الفلاح القمح سمعت النسیه تجري السفینة على الماء. دا مثالونه دي. تا ته بحث درښیي. بحث په مختصر وایو، دا مثالونه هم پکې راځي او بیا وروسته به قواعد وایو. وایي عرفنا فيها مضى، وایي مونږ په دې کې وپېژنل تېر شوله ان الجملة المفیده تترکب من اجزاء، وایي جمله مفیده یعنې مرکب مفید دا جز د جملې ګرځي. وجدنا وایي مونږ دا پیدا کړه ان الکلمات ابراهیم و اسماعیل والفلاح. دا مثال کې چې رکب ابراهیم ذکر دی، یداعب اسماعیل ذکر دی، او دا رقم الفاظ تسمى بها اشخاص ابراهیم اسماعیل دا د اشخاصو دپاره استعمالیږي، یعنې د یو شخص دپاره د نوم د علم دپاره استعمالیږي. او وان الکلمات الحسان او قط او شات الفاظ تسمى بها انواع من الحیوان. اوس ګوره دا حسان اسونه یا پیشوګانې، قط پیشو ته ویل کېږي، شات دا پسه ته ویل کېږي، چیلې ته. دا وایي الفاظ دي تسمى بها انواع من الحیوان، دا حیوان دپاره استعمالیږي. وان القمح یعنی دا غنم او دا رقم پول او شعیر وربشي دا شیونه دا تسمى بها انواع من النبات، دا بیا د نباتاتو دپاره استعمالیږي، یعنی د شینګښتیاو دپاره شیونه دا د توشنه کېږي. وایي وان الحجره ګوره یسطع النور فی الحجره هل تحب سفر. دا مثالونه کې چې کوم ذکر شوي دی هغه ذکر کړي. والسفینه والماء الفاظ تسمى بها انواع من الجماد، دا بیا جمادات دپاره استعمالیږي، نه سفینه کشتۍ اوبه دا جمادات دي. وان النسیح سمعت النسیحه چې کوم ذکر شوی مثال النصیحت او النور والسفر دا بیا هغه الفاظ دي چې نور معانیو دپاره استعمالیږي. وایي د دې وجې څخه دا ټول کلمه هره کلمه د خپل شخصیت دپاره استعمالیږي. وایي د دې وجې څخه چې وکذلک کل کلمة یسمى بها انسان، په هره کلمې چې انسان مسمى یا حیوان یا نبات یا جمادي شي یا نور شي. نعود للجمل مرة ثانیة، وایي مونږ په دې کې دویمې جملې ته ورګرځو. ګوره دویمه جمله به خامخا ګورو. فنجد ان کل کلمة من الکلمات، وایي کله چې مونږ پیدا کړه په دا کلمو کې هره کلمه. اوس رکبه مثال رکب ابراهیم سپور شو ابراهیم په آس باندې. ویداعب ویحسد وتأکل تدل على حصول فعل، دا ټول دلالت کوي پر یو فعل باندې. اوس رکب سپور شو یعنی یو زمانه تېره سوې زمانه کې یو کار وشو، ابراهیم سپور شو په دغه باندې آس باندې سپور شو، په تېره سوې زمانه کې سپور شوی دی او دی تګ کوي یو ځای ته. نو دې وجې څخه دی وایي دغه جملې دلالت کوي چې کله ته د یو بلې کلمې سره یو ځای کې نو دا ته بیا مرکب مفید ویل کېږي، او مرکب مفید همیشه جز د جملې وي. او بیا په آخر کې تا درښیي القاعده درېیمه قاعده درښیي الکلمة ثلاثة انواع، کلمه په درې قسمه ده. تا ویلې ده وروره اول ابتدایي کتابونو کې دي علم النحو کې دي ویلي چې کلمه په درې قسمه ده، اسم و فعل و حرف. یو اسم دی، بل فعل دی، بل حرف دی. اسم فالاسم كل لفظ يسمى به انسان او حیوان او نبات او جماد او اي شيء آخر. اسم هغه ته ویل کېږي چې په خپله معنا باندې دلالت کوي، د درو زمانو سره تعلق نه لري، د ماضي د حال استقبال سره اسم هیڅ تعلق نه لري. اسم هغه ته ویل کېږي چې یا د انسان نوم یا د حیوان یا د نبات یا د جماد چې نوم دې ته اسم ویل کېږي. او فعل هغه ته ویل کېږي والفعل كل لفظ يدل على حصول عمل في زمن خاص. فعل هغه ته ویل کېږي چې یو کار شوی په یو خاص زمانه کې. بیا خو فعل پر درې قسمه دی لکه هغه وروسته راځي. او دا رقم فعل هغه ته ویل کېږي چې په خپله معنا باندې دلالت کوي، یو له درو زمانو سره دی تعلق لري. او حرف هغه ته ویل کېږي والحرف كل لفظ لا يظهر معناه، حرف هغه ته ویل کېږي چې د معنا نه ښکاره کېږي مګر الا مع غیره، د بلې کلمې سره چې دی یو ځای کړی نه وي. بیا تا دې کې تا ته دی تمرینونه ښیي. تمرینونه خو اسانه دي. اول کې اقرأ الجمل الآتیة وبین الاسماء التي تدل على اشخاص، وایي دا روان جملې ووایه، په دې کې هغه اسمونه معلوم کړه چې پر شخصیتونو باندې دلالت کوي. والتي تدل على حیوان، هغه اسمونه چې پر حیوان باندې دلالت کوي. والتي تدل على نبات، او هغه اسمونه چې دلالت کوي پر نباتات باندې. والتي تدل على جماد، هغه اسمونه چې پر جمادات باندې. دا ټول اسان ان شاء الله تاسو به زده یې. لکه فرید یجري في الشارع، ګوره فرید پر شخص دلالت کوي. یحب الولد البرتقال، فرید یجري في الشارع، فرید تګ کوي په کوڅه کې. یحب الولد ولد البرتقال، دا بچی
دغه مالټه خوښوي، علي يرکب الحمار، علي پر خرس پورې ګور دیږي. دا ټول په شخصیت باندې لار کوي. یحترق الحطب، د فلاني لرګي سوځي. الحطب دا بیا پر نباتاتو باندې لار کوي. الکلب ینام فی البستان، الکلب سپی په باغ کې وده دی. دا سپی چې دا زه څو مثالونه تاسو درکوم، نور تمرینونه تاسو خپله زده کولی شئ. تمرینونه زده کړه غواړي هم نه، دا صرف د مخکني درس یو شرح ده او ستاسو د مطالعې شی دی چې تاسو دې کې فکر ووایي. اوس ګوره الکلب دا دلالت پر شي باندې کوي. سپی حیوان دی، ښکاره خبره. افترس الذئب کپشن، لیوه داسې غوړېدلی غوندې دی. ذئب حیوان دی، لیوه ته ویل کېږي. ثعلب ګیدړه ده، یاکل دجاج ګیدړې چرګوړې خوړلې ده. نو دا ګوره دا دلالت پر حیوان باندې کوي. البستاني یجمع الازهار، یتسلق الغلمان الجبل، الغلمان په دې کې دا پر اشخاص باندې دلالت کوي. الجبل دا بیا پر جماداتو باندې دلالت کوي. یسبح الاولاد فی البحر، ګور اولاد دا پر په دې کې بیا دوه شیونه دي. اولاد دا پر دغو باندې دلالت کوي، اشخاصو باندې. البحر بیا دلالت کوي پر هغه جمادي شیون باندې چې د الله رب العالمین. الحدید اوسپنه ده. اوس ګوره دا جماداتو څخه یذوب فی النار دا په ویلي کې. دا ټول یعنې د اسان تمرینونه دي. بیا دویم تمرین درښیي اقرأ الجمل الآتیة ومیز الاسماء والافعال. خو دې کې اسمونه وایي جدا که فعلونه حرفونه هغه انشاء ده. یفتح دا فعل دی، فعل مضارع د محمد دا اسم دی. علامه د اسم دا دی چې دا تنوین پر راغلی دی. القصبه دا اسم دی، علامه اسم دا چې الف لام پر راغلی دی. البابه ګوره اسم دی. او یشتری تاجر القطن، اخلي تاجر پنبه، قطن پنبه. د یو سخت لفظ معنا به کوو، نور اسانه ته انشاءالله هېڅ ضرورت نشته دی. نو یشتری فعل دی، تاجر فاعل دی، القطن دام اسم دی، او التاجرم اسم دی، علامه اسم. دا دویم نمبر درس مونږ وایي اجزاء الجمله د النحو الواضح والجز. کې دریم نمبر تمرین اول ایتی بخمس جمل، وایي راوړئ 5 جملې مبدوءة باسماء چې شروع شوي په اسمونو باندې، تدل على اشخاص چې دلالت کوي په اشخاصو باندې، یعنی اشخاص باندې. محمد یقرأ کتابا، محمد وایي کتاب. محمد اسم دی، شروع په اسم سره شوی، پر شخص باندې دلالت کوي. او علی یلعب الکره، او دا رقم یا. المعلم، معلم چې د یشرح الدرس، د خپل درس تشریح کوي. دویم ایتی بخمس جمل تنتهي، وایي راوړه 5 جملې چې هغه اختتام یې څه وایي. کل واحد منها باسم یدل على حیوان، چې د هغه پر یو داسې اسم باندې دلالت کوي چې هغه پر حیوان باندې، یعنې د جملې اخره په یو داسې اسم باندې راغلی وي چې هغه پر حیوان باندې دلالت کوي. لکه زه وایم چې یحب اکل الجرز الارنب، ارنب د اسم دی، حیوان باندې دلالت کوي او اخره کې راغلی دی. او یا یعد من اسرع الحیوانات الفهد، الفهد اسم دی، نوم د علم دی، نو په یو علم د حیوان باندې دلالت کوي او شروع اخري اختتام شوی دی په دې سره. دریم ایتی بخمس جمل، 5 جملې ذکر که. تبتدئ كل واحد منها، چې شروع شوی پاره باسم يدل على حیوان، چې هغه پر حیوان باندې دلالت کوي. السمك يسبح في الماء، دا السمك دا اوس ګوره ماهی نوم دی، دا اصل کې د حیوان دی، په ابتدا په دې سر شوی. الاسد ملک الغابة المفترس، الاسد دا اسم دی، د علم دی د حیوان دپاره. یا داسې نور. او دی بیا وایي اخره کې ایتی بخمس جمل، 5 جملې راوړه. تنتهي كل واحد منها، شروع اختتام یې څه وایي. دا باسم يدل على نبات، چې په نبات باندې دلالت کوي. زه وایم قطف زید الزهرة، وشکوي زید الزهره ګل، نو ګل دا نباتاتو کې دي، ګلونه. یسقي الفلاح الاشجار،
وبوي هغه بزګران څه الاشجار درختې وبوي. اشجار دا اوس ګوره نبات دی او ختم د دې جملې په یو داسې نوم سره سوی چې هغه نباتات په انتقال کوي. تمرین نمبر 4 ایتی ب5 جمل راوړه 5 جملې یبتدي كل منها بفعل شروع فعل سره سوی وي. ذهب زید الى المسجد او ذهب لاړ دا فعل دی، زید مسجد ته لاړ. او رجع زید من السوق زید واپس د بازار نه. یا نام زید فی الغرفه زید په اوده شو په هغه غرفه کې. نو داسې ډېر جملې شته شروع فعل سره سوی. دویم ایتی ب5 جملې یتوسط كل منها فعل چې فعل پکې متوسط راغلی یعنې منځ کې راغلی وي. ځوان چې زید یذهب الى المدرسه زید ځي مدرسې ته. اول اسم دی زید یا یذهب دا فعل دی. او دریم ایتی ب5 جمل یبتدي كل منها بحرف چې شروع په حرف سره سوی وي. ځوان فی المدرسه التلاميذ مجتهدون په دې مدرسه کې شاګردان کامیابه. فی المدرسه شروع په حرف سره سوی. څلورم ایتی ب5 جمل یتوسط كل منها حرف چې حرف پکې متوسط راغلی وي. لکه ځوان چې یذهب التلمیذ الى المدرسه تلمیذ ځي مدرسې لره. اله دا حرف دی په منځ کې راغلی. المدرسه به اسم دی. نو دې وجې څخه دا هغه تمرینونه. و بیا بل تمرین و الجمل الآتیة يحتاج كل منها الى اسم. در روان جملې شپږم نمبر تمرین کې دا وایي محتاج اسم فضع الاسم المناسب في المكان الخالي. مناسب اسم په دې خالي ځای کې کېږده. اول العصفور مسجون دا عصفوره مرغۍ بنده ده په څه کې فی القفص. دویم یقرأ محمد القرآن. دریم الحصان یجر کشوي څه کشوي العجله. څلورم الفاره تخاف من القط موږک یریږي د پیشون. او یطیع الولد اباه. یشتد البرد یشتد الحر ګرمي زیاتېږي فی الصیف په دوبي کې. یسبح السمک وټې وهي ماهی په څه کې فی الماء په اوبو کې. دې وجې څخه دا مختصر تمرینونه. وبالله تعالی التوفیق.